د بیرغ مسله راپورته کړې. ملګرو دا به لږ تر لږه 40 میلیونه نفوس د پردیتوب او کمترۍ له حس څخه وژغوري. دا بیرغ د اشرف غني او عبدالله نه دی، د ټولو افغانانو دی. د ټولو افغاني سیاستوالو په اتفاق انتخاب شوی. تاریخي مخینه او دینی مشروعیت یې فوق‌العاده لوړ دی. کلمه محراب، منبر او ملي نښان لري. د امارت بیرغ دی د یو سیاسي حزبي بیرغ په حیث په خپل ځای پاتې شي. دا معمول خبره ده. بل پلو کونړ ولایت کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان درې رنګه بیرغ رپولی او د جمهوریت چغې یې وهلې دي. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ. Good,